د پاکستان د عوام لپاره یو ضروري پیغام دی خپل شناختی کارډونه او سټوډنټ کارت چې د ځان سره تیار ساتي په دې ټیم کې چې د پاکستان حکومت چې د په هر ځای باندې چاپی شروع کړي دي په ضلعو باندې په ښارونو باندې په هر ځای باندې چاپی شروع کړي دي تاسو خپل شناختی کارت د ځان سره تیار ساتي که سټوډنټان سټوډنټ کارت چې د ځان سره تیار ساتي د پاکستان حکومت دا فیصله کړې ده چې په پاکستان کې څومره غیر ملکی کسان دي نو هغه چې موږ د دې پاکستان نه وباسو نو 2-3 ورځې چې د تاسو خامخا ځان سره شناختی کارت او ځان سره چې د سټوډنټ کارت ضرور ساتي په دې ټیم کې چې 17 लाख نه زیات کسان چې غیر ملکی په پاکستان کې موجود دي او پاکستان حکومت دا فیصله کړله دا غیر ملکی چې د پاکستان نه منګه وباسو د پاکستان حکومت چې د فیصله کړله 10 लाख کسان چې د غیر ملکی وېستلو نو تاسو هم کوشش کوئ خپل شناختی کارت خپل سټوډنټ کارت چې ځان سره تیار ساتئ که چېرته تاسو د کور نه وځئ او چېرته بازارونو ته ځئ نو تاسو کوشش کوئ چې خپل شناختی کارت ځان سره تیار ساتئ هسې نه چې تاسو چې هم په دغه کسانو کې ولېږي ستاسو شناختی کارت نه او تاسو چې په غیر ملکی کې ورواچي او تاسو هم د پاکستان نه ولېږي نو تاسو کوشش کوئ چې خپل سټوډنټ کارت او خپل شناختی کارت ځان سره تیار ساتئ ملګرو داسې یو کنه په لاهور کې وجینې وکنه په لاهور کې وجینې و چې نو دغه سره په ټیم کې شناختی کارت نو په کور کې پاتې شو نو هغه چې هم غیر ملکی بس ته ورواچي لو هغه چې هم وړي و ملګرو بیا څلور ورځې پس چې هغه واپس راوړله نو چې څومره کسان کوشش کوي کنه په دې ټیم کې پاکستان حکومت چې هغه په اکشن کې راغلی دی وایي چې په عزت طریقه باندې چې موږ د پاکستان نه غیر ملکی چې وباسو 10 लाख کسان چې دا وېستلو د 17 लाख کسان نه زیات کسان چې په پاکستان کې موجود دي نو اوس د پاکستان حکومت چې دا فیصله وکړه چې دا به موږ خامخا وباسو او د عزت طریقه باندې په صحیح طریقه باندې چې موږ وباسو خې عزت ولا ورکو خو په صحیح طریقه باندې با زمونږ د ملک نه اوزي ملګرو اوس د پاکستان حکومت چې چاپی شروع کړی دي په هر ځای باندې چاپی شروع کړی دي نو موږ چې تاسو ته وای کنه په دغه چاپو کې چې تاسو راشي او تاسو چې تاسو بهر ملکونو ته ولېږئ نو تاسو سټوډنټ کارت او خپل شناختی کارت چې ځان سره ضرور ساتئ که تاسو چېرته هم ځئ 2-3 ورځې نه دي دا ډېرې زیاتې اهمې دي په دې ټیم کې به چې کاروایي کېږي ډېره سخته کاروایي به کېږي د 17 लाख نه چې زیات کسان دي دا به هم چې د پاکستان نه وباسي د پاکستان حکومت دا اعلان کړی دی زمونږ هم حق جوړیږي چې موږ تاسو ته چې دا خبر وکړو تاسو خبردار کو ګورئ چې ځان خبر کې اسې نه چې تاسو شناختی کارت نه د پاکستان حکومت په تاسو باندې چاپی ووالی شي او بیا چې بیا به وروسته خپای شناختی کارت بس نه بیا تاسو سټوډنټ کارت در سره نه نو بیا تاسو ډېرې غټې مسلې راځي نو کوشش کوئ که په هغه ورځو کې چې خپل شناختی کارت او خپل سټوډنټ کارت چې ځان سره په بټوه کې ساتئ هر قسمه ټیم په انسان باندې راتللی شي کوشش کوئ کنه چې دا سیزونه ځان سره ساتئ کنه اوس په دې ټیم کې چې حالات ډېر زیات سخت دي نو په کار چې تاسو ځان سره ضرور وساتئ اسې نه چې سم مسله درته رانشي ملګرو په دې ویډیو باره کې څه وایي خو غونډې کمنټ هم وکړئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ ملګرو او زموږ د پیج او زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ